بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابي هريره رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی قال فرمائی قالت خولة ویلی خولہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیو حدیث دا حدیثو کده د هیڅ مبارک دی تپوس کړ د هیڅ ویني مبارکي زما په کپڑا باندې د هیڅ وینه ولګي او هغه حضرت وکم ویل وینځه نغي ویل یا رسول الله رسوله فإن لم يذهب الدم نكشرت نتل دا وینه د دې کپڑے نه نتل معنا اثر نتل. قال يكفيك الماء كافي سال پر وګ په دې بو وینځه ولا يضرك اثره او ضرر نه رسي تا ته اثر د دې اثر تا ته ضرر نه رسي. اخرجه ترمذی دا حدیث ترمذی نقل کړی دی وسنده ضعیف سند دې کمزور دی. حافظ ابن حجر هغه د حدیث کمزور ویل دی او وی وجدار چې په دې کې ابن لهیا هغه کمزور دی. لیکن دا حدیث شیخ البانی رحمه الله هغه په ارواء الغلیل کې ودارنګ په صحیح ابي داود کې ویلي دي چې دا حدیث صحیح حدیث دی. وجدار چې دې حدیث ډېر طرق دي او ابن لهیا دا حدیث نقل کړی شوی دی کنه نو ډېر راویان ته نقل کړی دی. نو د ابن لهیا بارکی فیصله دارم دا وځي خبره علمي دي نو کومل غری په پويږي ان شاء الله به پويګو. هغه دار چې ابن لهیا دا یو راوی دی د حافظه خراب شي وځکه د په سورلې باندې سورو د سورې نه غورځیدل نو دماغ کې فرق راغلی او یادار چې د کورس یو کتابونه سیو نه د خپل حفظ نه بیا حدیث ویل نو خطا کېده وبکی. لہذا د په بارکه قانون دار چې دنه هغه راویان روایت نقل کی چې د کتابونو د سوزیدلو نه مخکې نقل کړی دي او یا د حافظه د خرابېدو نه مخکې نقل کړی دا غیر روایتونه به صحیح وي. نو پای کې یو عبادله دي تقریبا یو دور زیات راویان په دې کې موږ راجمع کړی ځان سره چې د ابن لهیا نه روایت کې نو روایت صحیح وي. یو پای کې عبادله ثلاثه دي مانو درې عبادله نه مانو درې عبد الله ګاندي عبد الله ابن وهب عبد الله ابن المبارک عبد الله ابن يزيد المقري دا درې راویان پکې هم دي. ابن حجر وری امام زاهبي وری چې کله دیو د ابن لهیا نه روایت کې نو روایت بسوي صحیح وي. او دلته چې دا حدیث ته نو دنه نقل کړی دی عبد الله ابن وهب او عبد الله ابن وهب دا روایت ابن لهیا نه سره صحیح دی. لہذا دا روایت سره صحیح روایت ده قادر پر نور شواهد سره نو د حدیث چې کله صحیح شو د ابن حجر قول تر کمزور دی نو د حدیث نه مسله واضح معلومه او دا اتفاقی مسله ده هغه دار چې کله یو شی نجس دی او هغه په کپڑا باندې ولګید او تا وینځ خپل وسط په وکړو دا هغه رنگ نه ختمېده نو دا رنگ نقصان نه کوي. لکه مثال په تور باندې په بدن باندې خرشنه لګي خرشنه خو د جستی کنه اپ لګیدري دي مثال په تور تا وینځ سی هغه جوړواله تني دي بس نه ریږي دي هغه په صابون باندې وینځ جوړواله لاړ خطا لیکن چې کله تا خو وینځ خپل هغه یقین دې په ختم کو نو لہذا هغه اثر هغه څه نقصان نه کوي. دا مسله هغه بالکل واضحه ده. خا د حدیث نه هغه معلومیږي. خدي نو ګوره په دې کې واضح ده هیڅ مسله نه ده د هیڅ ځینی بلکې هر یو نجس شی چې کم دی داغه اثر که ختم نشي نو دا څه نقصان هغه نه کېده مسله معلومیږي. بل دا فائدہ معلومه شو چې اصل په اصل کې سره هغه وبدي چې وبوینځي کې یک فی کلمه دې معلومه نشي. ګوره یک فی کلمه کاږي کی سره پارسو وبکنه پته ولګي چې په باب د بعض نجاستونو کې د حیض کې یا بل نجاست دی نجب کپړو لګي نو دې لپاره بل شی هغه نه کافي کیږي. که خاور دی وډول په دې نه کافي نه راکی ورخه وب کافي کیږي له وبونه بغیر د دې نجاست هغه نه زائد کیږي.